د امید رادیو د شننې برخې قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د نننۍ شننې عنوان مو دی چې د ایران اسرائیلو د جګړې بایلونکي ګټونکي منځنی ختیځ او پیچلې سناریوګانې. دا شننه عمر ناصر کړې ده چې زه محمد الله بریال او زما همکار ضیا وسیل به درته په ګډه وړاندې کړو. وسیل صاحب ته هم ستړی مشي او په خیر راغلی شننې ته. ډیره مننه بریال صاحب، سلامونه تاسو ته او درنو کتونکو او مخاطبانو اوریدونکو ته. پیل تاسو وکړئ، بیا به په ګډه خپله ونډه هم ولرو. منځنی ختیځ د نړۍ تر ټولو مهمه ستراتیژیکه مرکزی سیمه ده. ښایي مبالغه نه وي که ووایو د نړۍ آبادېدنه او ورانۍ له منځني ختیځ څخه کیږي. د دې سیمې او هیوادونو ثابت او ټاکلی تعریف نشته. دا ستراتیژیکه، اقتصادي، جیوپولیټیکه او سیاسي سیمه د نړۍ درې لویې وچې سره نښلوي. دا سیمه نه یوازې د پام وړ اقتصادي او سیاسي ارزښت لري، بلکې کلتوري، مذهبي او تاریخي ارزښت هم خورا لوړ دی. د منځني ختیځ تاریخي شالید ډیر پخوانی او ژور دی. دا سیمه د بشریت د تمدن زانګو ګڼل کیږي او ګڼ شمېر لرغوني تمدنونه، دینونه، جګړې او سترې امپراتورۍ پکې رامنځته یا تیره شوي دي. اوس پوښتنه دا رامنځته کیږي چې دا سیمه ولې د نړۍ هسته ده او ولې د نړۍ آبادېدل او ویجاړېدل له همدې نقطې ترسره کیږي. بریال صاحب، نه یوازې دا پوښتنه بلکې نورې پوښتنې هم پیدا کیږي چې د شننې په ترڅ کې به پر هغې هم تم شو. بله، دا سیمه د هرمز تنګي او د سویس کانال سیمه ده چې د نړۍ نږدې ټول نفت له همدې سیمې دي او د نړۍ تیل له همدې لارو پوره کیږي. ستراتیژیک او جیوپولیټیک ارزښت یې دومره لوړ دی چې درې لویې قارې سره نښلولی او بیلولی شي. ورته وخت کې دا سیمه د دریو لویو آسماني او وحداني دینونو یعنی یهودیت، عیسویت او اسلام خاوره پاتې شوې ده. د آسماني ادیانو تر ټولو مقدس ځایونه په همدې خاوره کې دي. مکې مکرمې، مدینې منورې، بیت المقدس، بیت اللحم او نور مقدسو ځایونو د دې سیمې مذهبي ارزښت یو پسل کړی دی. دې خطې ته خپل ښایست ورشوی. ګاز، نفت، پرانیستې سمندري لارې، د ځمکې محوریت او مرکزیت او نور ابعاد د دې لامل شوي چې دا سیمه د اور او وینو مرکز وګرځوي. وسیل صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ یقینا لکه څنګه چې تاسو د شننې یوه برخه ولوسته بریال صاحب، په دې کې شک نشته او زموږ درانه مخاطبین چې دغه شننه اوري دوی به هم دې ته متوجه شوي چې امریکا تل په هغو ځایونو اور بل کړی چې قانونه پکې موجود دي. لکه اوس حاضر دمه اوکراین، ایران ته هم پلمه جوړه شوه. له دې وړاندې سودان، عراق، لیبیا، سوریه او داسې نورو ځایونو کې دا اور چې بل کړی، هلته مهم کاني توکي یا مواد عناصر موجود دي. لکه اوکراین کې د ډایسپروسیم، نودیمیم او داسې نورو نادر عناصرو کانونه موجود دي چې لاره ورته هواره کړې ده. او لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل چې دې خطې ته خپل ښایست ورشوی، یقینا همدا ښایست یا دغه شتمني ده چې کفري نړۍ ورته متوجه ده او غواړي په یو ډول دا سیمه ناارامه کړي. لکه څنګه چې ډونالد ټرمپ د اوکراین له ولسمشر نه غوښتي وو که له موږ نه وسلې او تجهیزات غواړئ، مرسته غواړئ، نو قانونه باید موږ ته راکړئ. نو په هر ځای کې پلمه همدا ده او د اور بلولو پلمې جوړوي، که هغه د اسرائیل په مټ وي یا خپله مستقیم دا کار به کوي او له دې به نه درېږي. نو دا پلمې به همداسې دوام ولري. مننه وسیل صاحب. د شننې لیکوال د ایران اسرائیلو مخامخېدو او تودې جګړې شالید راخیستی دی چې د امریکا اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په مارچ کې د ایران مذهبي مشر خامنه‌ای ته لیک واستو او له هغه څخه یې د یورانیمو د نه بډاینې هیله او په تړاو د مذاکراتو غوښتنه وکړه. خو تهران په لومړیو کې په دې اړه له مذاکراتو ډډه کوله. کله چې امریکا پوځي او سیاسي فشار ته لاس کړ، نو تهران بالاخره د عمان په منځګړیتوب له امریکا سره خبرو ته حاضر شو. بریال صاحب، یوه موضوع باید دلته مطرح شي او باید واضح شي چې پوځي فشار مطرح نه و. یعنی دغه تقریبا 15 کاله چې د ایران اسلامي انقلاب بریالی شوی او امریکا پلوی رژیم، نسکور شوی شاهي رژیم،
نو د پوځي اقدام خبره نه کېده، یوازې سیاسي فشار او بندیزونه دي چې ایران ورسره لاس او ګریوان دی، او د ایران حکومت هم وایي چې دا بندیزونه پر ایرانی ولس لګېدلي دي. نو ویلی شو چې پوځي فشار وروسته رامنځته شو، او هغه هم کله چې صهیونیست اسرائیل پلمه وکړه، یعنی پلمه په لاس ورغله، یا وی غوښتل چې بالاخره زمینه مساعده ده، هغه پخواني حکومتونه لکه موږ په لیبیا کې اوس قوي حکومت نشته، په عراق کې نشته، په مصر کې نشته، همداسې په سوریه کې او داسې نورو هیوادونو کې. سودان هم په 2 برخو ویشل شوی دی. نو وخت دی چې باید دا کار وکړي. نو فکر کوم چې لومړی پوځي اقدام نه و، بلکې پوځي اقدام ته لاره هواره شوه، او دا کار د امریکې په لمسون د صهیونیست اسرائیل لخوا وشو. مننه وسیل صاحب. اوس به د شننې بلې برخې ته راشو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمان په پلازمینه مسقط کې 4 پړاو مذاکرات وشول او ټاکل شوی و چې 5م پړاو خبرې هم پیل شي، خو 5م پړاو مذاکرات په پراخ یرغل بدرګه شول. اسرائیل او ملګرو یې د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف د یو خپلواک هیواد پر خاوره تیری وکړ او د یاد هیواد ځمکنۍ بشپړتیا حق تر پښو لاندې کړ. اسرائیل، امریکا او متحدینو یې د یو پټ پلان لمخې یرغلیزې ډیپلوماسۍ ته لاس واچو او تهران یې په توغندیو، بمباریو او بمونو له خواږه خوبه ویښ کړ. وسیل صاحب، دلته هم پوښتنه مطرح کیږي چې په دې هکله اوس ستاسو نظر څه دی؟ بریال صاحب، دلته اسرائیل او ملګرو څو موخې درلودې، لکه څنګه چې په دغه متن کې یا شننه کې ویل شوي چې تهران یې له خواږه خوب راویښ کړ. نو دغه موخه کې اسرائیل د امریکا په لمسون، لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، پر اټومي پروګرام مذاکرات سابوتاژ کړل، یعنی هغه له خنډ سره مخامخ کړل، ځکه ډونالد ټرمپ خوشبینه و او څو پړاوه مذاکرات چې ترسره شول، امریکایي لوری خوشبینه او خوشحاله او د ایران لوري هم هرکلی کو له دغه مذاکراتو. دویم، په ایران کې د نظام بدلولو طرحه وه چې د ایران د پخواني شاه زوی ورته برابر کړی و، او ویل کېږي چې دی له بنیامین نتانیاهو سره نږدې ملګرتیا لري. په هر حال بله دا چې ممکن په دې سره یې غوښتل ایران په سیمه کې د امریکا پر ځینو اډو بریدونه وکړي او دې ته ولمسوي او وی هڅوي چې دا کار یې هم وکړ، او غوښتل یې کوربه هیوادونه له ایران سره جګړه کې ښکیل کړي چې بیا هغه د عرب او اسرائیلو 6 ورځنۍ جګړه تکرار شي، چې په دې کار کې هم یا د دسیسه کې هم ناکام شول، ځکه ایران په ځینو اډو لکه قطر او عراق کې بریدونه وکړل. کېدای شي په شننه کې دا مسله وروسته هم راشي. خو امریکې او اسرائیلو هغه څه چې تمه کېده بیرته ځوابي اقدام نه کړ. یوازې قطر دومره وویل چې زموږ پر خاوره یا ارضي تمامیت تیری شوی دی او موږ ځان ته حق ورکو چې بیرته ځواب ورکو. خو بیرته د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان بیا د قطر له امیر سره په ټلیفوني خبرو کې وویل، البته قطر د دوست هیواد په توګه یاد کړ او ویل کوم برید چې شوی دی دا په امریکایي ګټو شوی او قطر باید دا په خپل خاوره برید ونه بولي. شننه دوام لري. په شننه کې یو بل پوښتنه هم مطرح شوې ده چې د جګړې صوبه د چا په برخه شوه. یو یادونه په سر کې اړینه ده او هغه دا چې پر ایران د اسرائیل او متحدینو له خوا جګړه هر غړی پیښیدونکې وه. دا د هیڅ چا له تصوره لوړه نه وه چې تهران به د خپلو اټومي پروګرامونو قرباني مني او ښایي ورځ تر پراخ برید لاندې راشي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا پخوانۍ وه، که څه هم ایران په ناڅاپي توګه د اسرائیلو تر برید لاندې راغی. لومړیو کې د سر سړي وبایلل، امنیتي او پوځي کسان یې یو په نښه شو او اټومي دستګاوې یې په نښه شوې. بریال صاحب، موږ مخکې هم ویلي وو چې دا جګړه ناڅاپي نه، بلکې لکه څنګه مې چې وړاندې وویل هغه قوي حکومتونه چې په ځینو عربي هیوادونو کې وو یا په سیمه کې وو، د هغې له منځه تلو وروسته چې پلان هم دا و، نو اسرائیلو فرصت برابر وباللو، نو ځکه یې دا برید کړی. زه فکر کوم چې ناڅاپي به دلته ډېره مطرح نه وي. راځو پاتې برخه ته چې
د ایران مذهبي رهبرۍ ډیر ژر هر څه قابو کړل. نوې ګمارنې یې وکړې او ځوابي خو ګټونکو بریدونو ته ځانونه تیار کړل. که څه هم په لومړۍ ورځ تل ابیب د ایران په څو ښارونو د برېښنا په څیر چټک بریدونه وکړل او ګمان نه کېده چې تهران دې له دې پراخ برید وروسته ځان راټول، چمتو او د برید سکه دې ولري. خو تهران ځان ژر سمبال کړ او د خپل تیری ځواب یې ووایه. راپورونه ښیي چې د ایران د تیرو څو ورځو په بریدونو کې اسرائیلو ته دومره زیان اوښتی چې د تیرو 2 کلونو جګړو پر مهال یې نه دی لیدلی. دا څرګندوي چې ایران لا هم د سیمې ځواکمن هیواد دی او له پوځي اړخه د سمبال اسرائیل دننه هم په اسانه خپلې موخې له منځه وړلی شي. بله، که څه هم ترمنځ یې واټن شته، ډېره فاصله سره لري او واټن سره لري، خو لکه څنګه چې ایراني لوري ویل دي تر اوسه یې هغه وسلې کارولې نه دي چې دوی په واک کې لري. دا یوازې یوه برخه وه او تل یې ګواښ کړی. که بیا برید ورباندې کېږي نو له دې نه ډېرې قوي یا پیاوړې او پرمختللې وسلې به هم وکاروي. او بریال صاحب ضرب المثل یا متل دی چې یا یو اصطلاح ده، دا یو کیسه هم ده چې یو سوی له کشپ سره سیالي لري، یعنی د ځغاستې سیالي. خو سوی وایي چې زه ډېر ګړندی یم، نو راځئ یوه سترګه خوب وکړه. او بالاخره کله چې له خوبه راپاڅي، یعنی له استراحته، نو ویني چې کشپ خپل مقصد ته رسیدلی، یعنی هغه مزل یې طی کړی. بله، په ایران هم همداسې باور کېدو چې دا به ډېر ورو ګام اخلي، څه به نه لري. خو دغه 12 ورځنۍ جګړې وښوده چې ایران اسرائیل رژیم ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړی. وسیل صاحب، مننه. راځو پاتې برخې ته. د پوځي کارپوهانو په باور د اسرائیلو هغه غورځې پرځې بېځایه او خیالي وي چې د ځان د دفاع په پار یې جوړې کړې وي. ایران خپل مزایل وسپنیزې ګنبدې تیر او ټول هغه سیستمونه یې هم فلج کړل چې د توغندیو د شنډولو په پار رامنځته شوي وو. په لنډه توګه ویلی شو چې اسرائیل په هیڅ ډول په دې جګړه کې بریا نه ده خپله کړې. دلایل دا دي چې اسرائیل خپلو ټاکلو موخو ته ونه رسید او خپله ماته یې په اوربند کې پټه کړه. پر ایران د اسرائیلو د برید 2-3 سترې موخې دا وي چې د ایران اټومي او توغندیزې زیرمې او سیستمونه په بشپړه توګه له منځه یوسي، او یا که ووایو چې ایران په اټومي لحاظ مفلوج کړي او همدارنګه د ایران اوسنۍ رهبري له منځه یوسي او خپل ګوډاګیان پر ایران واکمن کړي. دا منل شوی چې د ایران هستوي بټیو او زیرمو زیان ولید. د ایران د هستوي او اټومي فیزیک د سرسړي له منځه لاړل، خو د ایران اټومي زیرمو هومره زیان نه دی لیدلی څومره چې یرغلګرو تمه لرله. بلې، او په دې اړه ایراني لوري ویل دي بریال صاحب چې وړاندې له دې چې بریدونه ورباندې وشي، طبیعي ده چې یو څوک چې جګړه کوي او یو چا سره دښمني او سیالي کوي، نو هغه ورته چمتو وي. لکه څنګه مې چې وړاندې هغه مثال یا حکایت وړاندې کړو، څوک چې چا سره مبارزه کوي هغه له مخکې ځای ورته ګوري چې څه وکړي او څه ونه کړي. ایراني لوري ویلي و، بیرته خپل خبر ته راځم چې مخکې له دې چې صهیونیست اسرائیل د دوی پر بټیو ازینو سیمو بریدونه وکړي او ګواکې خپل مقصد ته ورسیږي، دوی هغه ځایونه له وړاندې تش کړي وو. بالکل همداسې ده چې هغوی د بیانیې وار په وار ورکولې. خو بیا یې بریا په دې کې و بریال صاحب چې بیرته یې د سر سړی وګمارله او د فیزیک د علم مسله چې درته یاده شوې ده، ایران نفوس ته په کتو نور کسان هم لري چې دغه پروسه پر مخ یوسي او پشانه شي. ایران د څومره او څنګه والی له اړخه سلګونه ډوله توغندي لري چې فلجول او تباه کول ناشونی ښکاري. دا سمه ده چې اسرائیلو د ایران د توغندیو ځینې برخې ویجاړې کړې، خو د دې هیواد دا ځواک یې په بشپړ ډول اوبه نه کړ. د صهیونیست رژیم بله موخه د ایران د شته رهبري او نظام نسکورول و چې په دې هدف کې هم پاتې راغلل. اسرائیل نه یوازې په ګونډو شو بلکې نړیواله بدنامي هم د تیر په څیر پر لمن تور داغ شو. داسې ښکاري چې یاد رژیم به د خپل تیری جبران ژر وکړي او یا تیری به ورته په لوړه بیه هم پریوزي. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په یوه مرکه کې ویلي و چې د ایران د پوځي وړتیا ویلي کېدل یې د ژوند له هیلو څخه ده او دې شیبې ته له تیرو 40 کلونو انتظار ایستلی دی. همداسې بیا ایران هم دا انتظار باسي چې لکه څنګه چې ګواښ کوي چې اسرائیل به د نړۍ له نقشې نه ورکوي، نو دا تمې کله کله په حقیقت بدلیدای نشي.
بله همداسې ده. په اقتصادي لحاظ اسرائیل پراخ زیان ولید او همدغه زیانونو اوربند ته اړ ایستل. اسرائیل د ایران د هر مزایل په شنډولو میلیونونه ډالر لګول، هوایي کرښې تړلې وي او خلک یې په تلخونو او سمڅو کې پټ شوي وو. وسیل صاحب تاسو په دې حق له څه فکر کوئ؟ زه فکر کوم چې همداسې ده. په دې سره غواړي نوې ساه واخلي ځکه اسرائیل ډیر زیانمن شو او شنونکي اقتصادي شنونکي وایي چې د امریکې د مرستو د بندېدو په صورت کې ځکه ټرامپ ورته په غوسه هم و او که وروستی کلیپ یې پیغام یې چې خبریالان ورنه پوښتي هغه زموږ هیوادوالو کتلی وي، هلته ډیر په غوسه دی او ځینې ناسم الفاظ اسرائیل ته کاروي. نو زه فکر کوم چې اسرائیل وپتیله چې باید اوربند وکړي ځکه د قطر، عمان او داسې ځینو نورو هیوادونو لخوا د اوربند وړاندیز هم ورته شوی و، د روسیې لخوا هم چې بیا د امریکې ولسمشر روسیې ته وویل تاسو خپلو منځونو کې منځګړیتوب وکړئ، یعنې د مسکو او کیف ترمنځ یې هدف و. نو فکر کوم چې دا د خوابدۍ یو دلیل و. خو څوک چې ډیر زیانمن کیږي، ناروغیږي، نو هغه استراحت ته ضرورت لري، درملنې ته ضرورت لري. په همدې خاطر یا له همدې عمله اسرائیل وپتیله چې اوربند ته غاړه کیږدي او دا به وروستی پړاو نه وي. ځکه لکه څنګه مو چې وړاندې یادونه وکړه بریال صاحب، دې ټکي ته غواړم بیا اشاره وکړم، کفار پر خپله وعده او ژمنتیا او هغه هم بیا اسرائیل چې په وار وار رټل شوي دي، په قرآن کریم کې هم دوی وعده خلاف قوم بلل شوي دي. نو دلته هم ممکن هره شیبه لکه څنګه چې شننه کې وویل شول غافلګیرانه بریدونه یې کړي وو، دا کار بیا وکړي. خو ایران او اسلامي هیوادونو ته یو پیغام هم دا و چې دوی راویښ شول، ایران هم په خپل ځواب سره وښوده چې باید اسلامي نړۍ خصوصا عربي هیوادونه راویښ شي. مننه. راځو د ایران اسرائیلو جګړه کې د امریکا ښکیلتیا ته چې په شننه کې ورته اشاره شوې ده. د اسرائیلو د ملاتړ په پار امریکا په دې جګړه کې مستقیمه ښکیله شوه. د ایران اټومي سایټونه او د قوماندې مرکزونه یې په نښه کړل، خو خپل اصلي اهداف یې لاسته رانه وړل. تهران د امریکا د بربنډ تیري ته غاښ ماتونکی ځواب ووایه او ګواښ یې وکړ چې په سیمه کې به د امریکا د پوځیانو جنازې پورته کړي. تهران په توغندیزو بریدونو کې په قطر او عراق کې د امریکا پوځي اډې په نښه کړي. په سیمه کې د امریکا تر ټولو ستره اډه یعنی العدید چې د دې هیواد شاوخوا 12,000 ځمکني، سمندري او هوایي ځواکونه پکې میشت دي په نښه کړه او یا د اډه یې په بشپړ ډول ونړوله. په ټوله سیمه کې امریکایي پوځیانو ته تیارسئ وویل شول او په ګڼو هیوادونو کې هوایي حریمونه وتړل شول. دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل و چې په سیمه کې د امریکا پر اډو او ګټو برید ترسره کیږي. ایرانی لوری وایي چې اصلي اهداف نه دي لګیدلي، که څه هم ایران زیانمن شو د اقتصادي اړخه، خو دغه زیان مقابل لوري ته هم ورساوه او لکه څنګه چې یادونه وشوه امریکې ته یې غاښ ماتونکی ځواب په دې ورکړو چې په سیمه کې داسې یو هیواد شته چې کولی شي ستاسو پر وړاندې په یوازې ځان ودرېږي او ځواب مو ووایي په قوي او پیاوړو وسلو. مننه وسیل صاحب. راځو د شننې بلې برخې ته چې د ایران اسرائیلو جګړه او د اسلامي نړۍ دریځ ته پکې اشاره شوې ده. د عثماني خلافت په نړېدو د مسلمانانو مرکزی هسته ونړېدله او د اسلامي امت اجماع تر ننه پورې یو خیال پاتې شو. امریکا او لویدیز نه یوازې د ویسټفالیا د تړون په مټ اسلامي هیوادونه تر ملت دولت محدود نه کړل، بلکې همدغه هیوادونه یې د ځان تابع هم کړل او ان کورنۍ او بهرنۍ چارې ترې په خپلو لاسونو کې واخیستې. اسلامي هیوادونه د امریکا په دام کې داسې ولویدل چې هره وړه او غټه هیله یې په کفر پورې وتړل شوه او استقلالیت یې خوب او خیال شو. که مشخصا راشو د منځني ختیځ یا خلیجي هیوادونو ته، نو ویلی شو چې یاد هیوادونه نږدې یوه پیړۍ وړاندې د بریټانیا او فرانسې تر استعمار لاندې کوچني شول او ترمنځ یې ابدي پولې جوړې شوې. خلیج هیوادونه نه یوازې فزیکي اشغال شول، بلکې زیرمې هم د اشغالګرو لاسونو ته ولوېدې. د منځنۍ اسیا هیوادونه زیاتره له لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته د سایکس پیکارډ د لوزنامې په ترڅ کې رامنځته شول. البته د یادونې وړ ده دا دوه کسانو، یو انګریزی او بل فرانسوی، چې دوی دغه طرحه په پام کې ونیوه چې د سیمې به لاندې کوي یا دې ته به داسې نقشه جوړوي چې
شخړې به تل په همدې ځای کې وي او د اسرائیلو په نوم یو هیواد به جوړوي. مننه وسیل صاحب له توضیح نه مو. هیله کوم د دې لوزنامې له مخې سوریه، عراق، لبنان او فلسطین ټول چې د عثماني ترکیې برخې وې د فرانسې او بریټانیا تر لاس لاندې بېلابېلو سیمو باندې وویشل شوې. د لویدیځ په لاس رامنځته شوي اسلامي هیوادونه ان د ځان د دفاع ټوپک او ګردنۍ هم نه لري. عرب هیوادونه نه یوازې د ایران ملاتړ ته راونه وتل بلکې د فلسطین قضیه هم شاته اچولې ده. د اسلامي نړۍ اجماع یوازې یو بې اغیزه او سمبولیک اسکلیټ پاتې شوی. ځکه اکثره هیوادونه دوی یوازې خپل خاندانی ګټې پالي او اسلامي نړۍ ته ډیره توجه نه کوي. یو بل یادونه هم کوم په کار خو دا و چې ټول اسلامي نړۍ سره یو موټی وای، خو د ایران مقاومت کې هم لوی درس پروت دی او که وجدانونه راویښ او نفسونه قابو شي، هر هیواد ته پیغام دا دی چې په یوازې توګه هم کولی شي له خپل حق دفاع وکړي او که یو موټی شي بیا کولی شي هم ځان ته ګټه وکړي هم یو بل ته. مننه. د شننې بله برخه د افغان ولس او حکومت دریځ ته ځانګړې شوې ده. افغان ولس او حکومت له لومړۍ ورځې د قدس ترڅنګ ولاړ دي او ننګه یې کړې ده. اسلامي امارت د ایران پر خاورې بهرنۍ تیری په کلکو ټکو وغانده او دا یې د یو خپلواک هیواد پر خاوره بربند یرغل وباله. افغان حکومت نه یوازې له ګاونډي هیواد سره خپله خواخوږي او ملاتړ وښود بلکې د هرات هوایي ډګر یې د ایراني حجاجو لپاره چوپړ ته چمتو کړ. افغان حکومت د هرات ځایي مسؤلینو ته هم سپارښتنه وکړه چې د ایراني حجاجو لپاره اسانچاري رامنځته او هوسا د خپل هیواد ته ستانه شي. دا د اخوات یوه ستره نښه وه. همدارنګه دواړه هیوادونه اوسمهال ګډې ستراتیژیکې او اقتصادي اړیکې لري. د ایران خلک او حکومت ښایي تر ډیره پورې د افغان حکومت دا ښېګڼه هیره نه کړي. دا په داسې صورت کې کېږي چې ملتونه یا ولسونه احسان فراموش نه وي. متاسفانه له افغانانو سره په مختلفو هیوادونو کې ناسم چلند کېږي او افغانستان واقعا د ښه ګاونډیتوب حق ادا کړ او دا یې وښوده چې د سختۍ په وخت کې باید یو بل ته لاس ورکړو، نه دا چې د یو بل لاسونه غوڅ کړو. په دې کې هم د سیمې هیوادونو ته یو لوی درس پروت و چې یو بېوزله او له بندیزونو سره مخامخ هیواد هم کولی شي په سختۍ کې د بل چا دوست، ملګری او غمخوار شي. راځو پایلې ته د شننې چې وروستۍ برخې د ټرمپ لخوا رامنځته شوي اوربند دا کړکېچ د لنډمهال لپاره قابو کړی خو د تلپاتې ټیکاو او ثبات ثبوت نشي وړاندې کولی. دغه اوربند د اوسنۍ جګړې یوه لنډه دمه هم بللی شو چې د ژور باور وړ نه ده. وسیل صاحب د پوښتنې په ډول به یې درڅخه وپوښتم چې ولې؟ بریال صاحب د شننې په ترڅ کې مې څو ځایه مخکې هم اشاره درلوده، یادونه مې وکړه چې په کفارو باندې باور نه کېږي. دوی نن یو څه وایي سبا بل څه. د ایران د مذهبي مشر یوه ټوټه ویډیو به ټولو هیوادوالو لیدلې وي او زموږ مخاطبانو چې هلته وایي که د اټومي انرژۍ سوله ییز پروګرام ودروو خبر همدلته نه ختمیږي. سبا به بیا د راکټونو مسله راخلي، هغه چې بنده کو بیا به بله پلمه راخلي، بیا به د حکومت مسلې ته راځي چې نظام دغسې دی هغسې دی. ځکه دا د ولې ځواب همدا دی چې په دوی باور نه کېږي او اوس تقریبا یو ویښتیا رامنځته شوې ده. ممکن د ایران دا کوم دریځ یا کوم ځوابي برید چې امریکې او صهیونیست اسرائیل ته ورکړو دا د دې سبب شي چې اسلامي هیوادونه خصوصا هغه هیوادونه چې له اسرائیل سره خواخوږي دي، له امریکا سره راشه درشه لري، اړیکې ورسره لري، معاهدې ورسره لاسلیک کړي، تړونونه ورسره لري، هغوی ته یو درس شي. مننه. ورو د شننې پای ته را رسیږو او په دې برخه کې راغلي چې که څه هم دا جګړه ظاهرا پای ته رسیدلې ده خو د عرب هیوادونو بې اعتنایي ټولو مسلمانانو ته تر لمر روښانه شوه. د تهران له لوري مقاومت او استقامت وښوده. دا هیواد له هغې هم ځواکمن دی کوم چې حریفانو تصور کاوه. دا جګړه تر هرې محاسبې پیچلې او پټه وه. که څه هم د دواړو لوریو ځاني او مالي زیان رسنیز کېده خو داسې ښکاري چې د جنگ تلفات ډیر کم د رسنیزو لورو لاسونو ته رسیدلی دي.
په ټوله کې دا جګړه د ایران په بیسارې بریا، د اسرایلو پر مالی او سیاسي انزوا او د امریکا او متحدینو په بېشرمانه او منافقانه دریځ پای ته ورسېده. د تلفاتو مسله چې تاسو یاد کړئ یقینا همداسې ده. ممکن د صهیونیست اسرائیل لوري ته تلفات ډیر وي، خو دا مهال رسنۍ د 28 کسانو وژل کېدو ته اشاره کوي او د سلګونو کسانو ټپي کېدو ته. موږ په تېره شننه کې هم بریال صاحب یادونه کړې وه چې غربي یا لویدیځ رسنۍ په دغه جګړه کې د اسرائیلو او امریکې ترخوا ولاړې وې او یوازې د ایران د خلکو او د نظام د تضعیف لپاره کار کاوه. هغه ارقام به وړاندې کول چې د ایران لوري ته واقع کېدل، په دې معنا چې د ایران د لوري تلفات به رسنیز کول، خو بلې خواته تر کومه چې معلومات وړاندې کېږي معلومات لرو، د اسرائیلو د رژیم لخوا رسنیز بندیزونه ډیر دي او دوی نه غوښتل یا اجازه نه ورکوله چې د اسرائیلو د لوري تلفات، ویجاړۍ او مرګ ژوبلې رسنیز شي. نو یو دلیل دا کېدای شي چې په دغه برخه کې د کمو تلفاتو مسله چې یاده شوې ده، یو دلیل همدغه رسنیز بندیزونه او سانسور کېدای شي. مننه وسیل صاحب. د نن ورځې شننه په همدې جمله پای ته رسیدلې دا چې نور څه کېږي، وخت به ځواب ووایي. بالکل د ته به وخت ځواب ووایي چې تر دې وروسته به څه کېږي، خو دا مهال یو نسبي اوربند نافذ شوی دی د امریکا او د ځینو نورو هیوادونو په غوښتنه او هڅو. دا به وخت ته پرېږدو. نو قدرمنو اوریدونکو، د نن ورځې شننه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې.